محترم قیوم صاحب د پښتونخوا سیکرټري او نور مشران ستاسو د ټولو په اجازه ګرمي دا تقریر نه کوو ډیر په تکلیف سواسته لنډې یو دوې خبرې درته عرض کوم باید په دې پښتانه لشورت وواسطه دا خبرې وار واسطه یوه خبره عزیزانو لکه څنګه دلته مخکې هم یاداشت وشو چې تر څه وخته دا بدبخته کرښه د پښتانه په منځ کې موجوده وه چې نوم یې ډیورنډ لاین دی زموږ مرګونه به چالان وي زموږ مرګ نشي درېدای یو پر دې باید چې هر پښتون اوس سنجیده سوچ وکړي او بل خبره د چمن د واقع په حواله ده په چمن کې به بیخي ډېر مړي وو د چمن به دونې مړي وو چې په حساب یې ستړی وي که چېرې افغان ملي اردو موای او دوی میدان ته موای راټوپ کړي شاباش دی د ملي اردو پر غیرتمنو افسرانو پر غیرتمنو سربازانو افرین ورته وایو جانانا د ملي اردو چې پرون څه وخت واقع وسپه له اسلام آباد له جی ایچ کیو د کابل سره په تماس کې سو چې باید فوج کار نه ولري د ملي اردو کلي اردو ته کندهار ته مخابره وسپه چې په دې کار ما لري د ملي اردو ټولو افسرانو انکار وکړ خپل مرکز یې نه ومانه ول چې پر پښتنو مرمۍ اوري موږ نه سو کښېنستی موږ به میدان ته وروځو او موږ دا عرضم کابل ته هم کوو که چېرې دغو افسرانو ته سزا ورکړه سوه چې چا پرون غیرت کړی دی بیا موږ د کابل خلاف هم بغاوت کوو په دې د خبر وي او زه عزیزانو دا عرض تاته کوم تاسې سوچ وکئ چې زموږ فوج کم یو دی هغه زموږ فوج دی چې پر موږ مرمۍ چلوي زموږ ماشومان زموږ سیاسیارې زموږ ځوانان زموږ سپین ږیري مري او که هغه زموږ فوج دی چې زموږ په دفاع کې ودرېده زموږ فوج کم یو دی دا زموږ فوج دی دا ملي اردو زموږ اردو ده افرین دی د دوی غیرت ته او داسې په مخه راواخسته ګرد یې په اپسیکله نناسته د بومبل له تاڼې ځای دا پوستې ګرد یې راواخستې او زه سلام کومه دا غیرتمنو د اردو افسرانو ته وچ انکار وکړ مرکز ته چې قطعا دا نسو منلی چې پر پښتنو مرمۍ اوري او موږ به نور وځو او میدان ته یې راودانګل او سرونه یې په لاس کې راواخسته تر چمنه یې راورسول تر ښاره پورې دا پنجابي اردو نو زه پښتنو ته دا یم چې زموږ فوج هغه د افغانستان فوج زموږ فوج دی دا زموږ قاتل زموږ فوج نه دی په دې به موږ سر خلاصوو دا زموږ قاتلان دي دا موږ غلامان کوي موږ وزني موږ شکوي له موږ رشوت دا فوج زموږ فوج نه دی دا باید چې ګرد پښتون تصور وکړي ډېره مننه غرمه ده ستړي سوي یاست ستاسو په رخصت